د خوشحالۍ ځای دی چې تقریبا 4 نیمې لسیزې کېږي چې زمونږ او ستاسو دغه هېواد د مختلفو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان و، خو لله الحمد چې نن موږ د مشکلاتو نه د وتلو په حال کې یو او زمینه دې ته برابره ده چې لله الحمد هره ورځ د لوی یا وړې پروژې د افتتاح او یا هغه د ګټې اخیستو په مراسمو کې ګډون ترازو او مجالس او محافل جوړو. دغه نننی پروګرام او جلسه چې کومه جوړه ده د جمهوریت روغتون د ریفورم په باب باندې ده، چونکې سکتور د صحت دی. صحت داسې یوه مسله ده چې دا که ډېر تعمیم ورکو دا حیواني مسله ده، په دویم قدم کې عمومي او انساني مسله ده. دا نه د مذهب او نه د سمت او نه د علاقې سره تعلق ساتي، بلکې که لږ عمومیت ورکو دا د کائناتو مسله ده. کوشش به کوو چې په کائناتو کې د کائناتو تحفظ وکړو، د هغې دپاره اسباب برابر کړو. دا اوس چې د څه سره لاس و ګرېوان د دنیا او موږ او تاسو د مختلفو پیښو شاهدان اوسېږو چې هغه د محیط زیست سره تعلق ساتي یا د اقلیم د بدلون سره تعلق ساتي. په دې هم مکلف یو چې کائنات د ضرر نه وساتو. په دوهم قدم کې د حیوانیت مسله ده، باید انسان څه چې موږ د عامو حیواناتو صحت تامین کړو او د هغې دپاره اسباب برابر کړو، او خاص کر په دې مکلف یو چې د انسانانو د صحت دپاره اسباب برابر کړو، هغوی ته سهولت ورکړو او د هغوی د صحت د ساتلو دپاره اقدامات وکړو. محترمو، رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خیر القرون دور مختلف واقعات دي چې د حیواناتو سره ظلم شوی، د حیواناتو په حق کې جفا شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغوی باندې تنبیه ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو وخت یو اوښ شکایت کوي. نبی علیه الصلاة والسلام د هغه مالک راغواړي، ورته وایي ته چې په دې اوښ باندې څومره عمل کې دومره د دې اوښ حفاظت هم کوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د یو اوښ صاحب هغه په دوره باندې ووهو، وایي مشقت په زید کې او لحاظ نه ساتي. د انسان او د انسانیت مسله چې ده دا خو ډېره لویه ده. دا ځکه د مذهبي سرحد خبره نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو ځوان کافر تپوس ته ورغی، عیادت ته ورغی، د هغه بیمار پرسۍ ته ورغی او بالاخره هلته ناست و چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه په آخري د عمر په آخري لمحاتو کې ورغی. نبی علیه السلام ورته بیا دعوت ورکو، هغه په ایمان سره د دنیا نه رخصتېږي. لہذا یو خبره دا ده، و اذا مرضت فهو یشفین، چې زما رب وایي هغه رب دی چې زه کله مریض شم ما ته شفا راکوي. څه مطلب؟ د شفا اسباب او د صحت اسباب راته الله پاک برابروي. دنیا دارالاسباب ده. او حدیث شریف کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حق المسلم علی المسلم 5، د مسلمان په مسلمان باندې 5 حقوق دي. یو په هغه کې وعیادة المریض، د مریض بیمار پرسی ده،
د مریض سره خواخوږي ده او د مریض سره نیک برخورد دی. زما ورونو چونکه وخت مختصر دی کوشش به کوو چې خپلې خبرې په اصلي موضوع باندې دې باندې ترکیز وکړو. د افغانستان اسلامي امارت لګی دی د خپل وس او توان په اندازه باندې په هر سکتور کې په هر یو بخش کې انکشافي پروژو ته زیاته توجه کوي. زمونږ چې څومره اسباب دي هغه زمونږ د ملت نه پټ نه دي. زمونږ اسباب او امکانات لله الحمد ښکاره دي. موږ د خپلو دغو اسباب او امکاناتو په چوکاټ کې کوشش کوو چې په هر سکتور کې یو متوازن انکشاف مخې ته راشي، خصوصا د صحت په بخش کې، ځکه صحت د الله پاک لوی نعمت دی او صحت د جامعې د ترقۍ دپاره اولنی سبب دی. الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه شیان د پنځو نه مخکې دا غنیمت وګڼه. وصحتک قبل سقمک، د مرض نه مخکې صحت چې کوم دی دا غنیمت وګڼه. صحت دا د جامعې د ترقۍ اساس او اسباب دي. خدای نه خواسته که کله یو څوک معیوب وي هغه نشي کولی چې معاشرې ته پوره خدمات وړاندې کړي، او دغه معیوبیت او مرض یوازې هغه د ظاهري بدن د عقل د نورو اعضاو چې څومره راغونډوو چې په هغې کې سقم راغی، په هغې کې مرضتیا راغله، تکلیف پېښ شو، هغه باید په معاشره باندې بوج کېږي. لہذا د حکومت اوله وجیبه دا ده چې هغه د خپلو وګړو او د خپل ملت صحت ته توجه وکړي. خو دلته یوه خبره د یادولو وړ ده محترمو حاضرینو، نن چې موږ کوم شي سره مشتګروان یو، د کم معضلې او د کم تکلیف سره مشتګروان یو، خو په هر بخش کې خصوصا د صحت په بخش کې هغه د کیفیت مسله ده. موږ او تاسو داسې نه چې ډاکټر نه لرو، ډاکټر لرو. موږ او تاسې د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه فارغین لرو، ښه نه خو فارغین لرو. موږ په هر بخش کې خلک لرو. متاسفانه د هغې کیفیت په داسې اندازه کې دی چې هغه د جامعې د رنځ دوا نه کیږي. هغه جامعه کې چې څومره لازم دی هغومره خدمت نشي کولی. موږ او تاسو شفاخانې لرو، خو شفاخانې مو په داسې کیفیت سره دي چې هغه زمونږ د ملت او زمونږ د هیوادوالو د اعتماد وړ نه دي. موږ او تاسو د اکسرې ماشینونه لرو، موږ او تاسو د هر قسمه لابراتوار دپاره اسباب لرو، لیکن متاسفانه چې هغه مو د ملت د وګړو د اعتماد وړ نه دي. او دا ناورین ټول په دې 20 کاله کې رامخې ته شوی. یعنې موږ په دې اعتراف کو چې واقعا پوهنتونونه جوړ شوي، پوهنتونونه ډېر شوي، خو چې کومه سرمایه یې ملت ته وړاندې کړې ده د هغې په کیفیت نیوکه پکار ده. باید دغه کیفیت دا با کیفیته سرمایه وي، دا یو معیاري سرمایه وي چې اوس موږ او تاسو کولی شوی چې د دغه سرمایې په بنیاد باندې خپل هیوادوالو ته خدمت وړاندې کړو. مخکې ډاکټر صاحب محترم خبره وکړه چې 500 میلیونه ډالر تقریبا زمونږ او ستاسو د صحت په بخش کې بهر ته روان دي. د اقتصاد د پلوه واقعا قابل توجه ده، لیکن د دې نه یو مهم شی بل چې عزت النفس دی، عاجل مسایل دي، دا د پام وړ دي. زمونږ دغه 500 میلیونه ډالر هم بهر ته ځي، باوجود د هغه نه چې د مریض صحت په هر څنګه چې وي خو عزت محفوظ نه دی. د مریض په یوازې مو هغه عزت محفوظ نه دی. هغه چې په کم
تکلیف او په کوم مصیبت باندې زمونږ او ستاسو په دغه نږدې منطقوي چاپېریال کې علاج ته ځي زما نه تاسو ته ښه معلومات کېږي چې څه حالاتو سره مبتلا کېږي. لہذا د صحت د عزت مسله مهمه ده نسبتا پیسو ته. که موږ په دغه 20 کاله کې معیاري ډاکټران روزلي وې، موږ په دغه 20 کاله کې معیاري شفاخانې لرلې وې، اقلا د هېواد په سطحه باندې 4 یا 5 شفاخانې مو پیدا کړې وې، ممکن چې موږ نن د بعضې ذلت نه خلاص شو او د ځینې ذلتونو سره مخامخ شوي نه وي. خو اوس هم سره وخت دی. راځئ چې اوس د الله سره تعهد وکړو، د ملت سره تعهد وکړو. کم پوهنتونونه چې دلته جوړ دي او هغوی کومه سرمایه ملت ته په هر بخش کې وړاندې کوي، تعلیم و تربیه په بخش کې دي، د صحت په بخش کې دي، د ټکنالوژۍ په بخش کې دي، په هر بخش کې چې دوی کومه سرمایه زمونږ ځوانان دي ټولنې ته خدمت ته وړاندې کوي باید هغه معیاري وي. لږ خلک دي وي خو چې معیاري وي. دوی د کوشش وکړي خپل دغه علمي دستګاوې دې نه بدناموي چې د هغې نه د تجارتي بنیاد باندې استفاده وکړي او هغه د یو بزنس دپاره جوړ کړي، بلکې خپل بزنس دې هم وکړي، تجارت دې هم وکړي، په عین حال کې باید د کیفیت لحاظ سره وساتي. نن موږ د یوې شفاخانې ریفورم ته راځو. راځئ چې د دې داسې یو معیاري شفاخانه جوړه کړو. ولې هره شفاخانه زموږ او ستاسې معیاري کېدی نه شي؟ ډاکټر صاحب خو موږ سره به ډاکټران نه وي، موږ سره به داسې پوهان خلک نه وي چې هغه د لابراتوار په بخش کې کار وکړي. حالا چې څه نه څه اسباب خو شته، همدغه اسباب دي زموږ ګاونډ کې استعمالیږي، همدغه صحي شیان دي هلته استعمالیږي، په زموږ او ستاسو په منطقه کې استعمالیږي. هلته زموږ وګړي مطمئن دي، زموږ هېوادوال مطمئن دي، لیکن دلته چې راشي بیا دلته مطمئن نه دي. لہذا مهم شی دا دی، مخکې مولوي صاحب خبره وکړه چې اول موږ مسؤلین چې هر څومره مشران خلک دي، د کابینې اعضا دي، نور ملګري دي، کوشش وکړو چې خپلو ډاکټرانو ته مراجعه وکړو. د حکومت سرپرستی چې څوک کوي، مشري چې څوک کوي، اول باید دغه خلک خپلو ډاکټرانو ته مراجعه وکړي او بل ملت په خپلو ډاکټرانو اعتماد پیدا کړي. او زمونږ ډاکټران باید مریض سره یو انساني برخورد وکړي، یو اسلامي برخورد ورسره وکړي، نه دا چې مریض د خپل تجارت او د خپلو پیسو د ګټلو یو سبب وګرځي. هغه هسې به راځي پکې، پیسې به ګټي، خامخا د مشکلات به لري، څه به لري. خو به هر حال عرض مې کولو چې موږ نن سبا چې د کوم ناورین سره مخامخ یې، د دې د وتلو واحده لار دا ده چې موږ د معاشرې ته داسې خلک وړاندې کړو چې په هر میدان کې هغه وکولی شي د معاشرې ضرورت پوره کړي. او که په دغه حال باندې روان یو چې زموږ خلک کم فارغین او فضلا چې راځي میدان ته، په هر سکتور کې هغوی د ناکامۍ سره مخامخ وي. یقین وکړه دومره کمزورې نه دي. که سړی د یو بست اعلان وکړي، د هغه بست دپاره ممکن 100 پورې کسان راشي، د وړتیا کسان پکې 2 کسه پیدا کول ډېر ګران دي. چې دا ولې؟ لہذا کوشش پکار دی چې په ټولو انحاو په ابعادو باندې فکر وکړو څو دغه معاشره دا مسالمه معاشره شي. مرض دی، هغه نه یو خان غواړي، نه یو غریب غواړي، نه یو مالدار غواړي، نه یو کمزوری غواړي، نه یو بادشاه غواړي، نه یو عادي سړی غواړي. مرض او درد دا درد دی. لہذا د مسلمانانو د درد علاج کول، خصوصا د انسانیت د درد علاج کول عموما دا عبادت. نو دغه عبادت په اخلاص سره پکار دی. اسلامي امارت په دې بخش کې ډېر کوشش کړی دی او کوي هم. مخکې ډاکټر صاحب محترم تاسو ته بعضې گزارشات درکړل، لیکن مهمه خبره دا ده چې کوم اسباب لرو باید دا د دې نه اوس استفاده وکړو او دغه استفاده مو په سالم شکل باندې وشي، تر څو وکولی شو چې د نورو
اسباب راوړلو ته او د قوي اسبابو یا د نوې ټکنالوژۍ ته لاسرسي ته لاس پیدا کړو او که موږ په دې انتظار یو چې څوک به راشي زموږ دغه شفاخانې زموږ دغه ملک دا به راسره آباد کي زه فکر کوم دا به زموږ یو ناکامه تجربه وي. موږ په 1500 کلنه دوره کې ولیدل چې یو وخت کې یو لوی ابرقدرت اتحاد جماهیر شوروي دلته راغی، لیکن بې دورانه یو تکلیف نه بل سره راته پېښ نه کړ. په میلیونونو انسانان مو مهاجر شو، ملک مو وران شو، په تکلیف او د عذاب سره مبتلا شو. د هغه نه پس د دنیا یو بل ابرقدرت هغه دلته راغی سره د خپلې ټولې عصري ټکنالوژۍ نه، لیکن نن دا ملک چې په کومو حالاتو کې تاسو وینئ په کوم وضعیت کې قرار لري. د افغانستان د ترقۍ په بخش کې چې حساسي کارونه دي یو کار د څوک وښیي چې په ملک کې شوی. موږ او تاسو د انرژۍ په برخه کې په کم معیار باندې یو؟ د انرژۍ په برخه کې موږ 100 میگا واټه برق تولید کړی. د زراعت په بخش کې مو څومره ځمکه اوسه پورې آباده کړې. د معدن په بخش کې مو څونه معدن استفادې ته دغه کړی د وړاندې کړی. هر بخش چې موږ او تاسو ګورو هغه مو د تنزل سره مخامخ شوی. اخلاقی معیارات مو ختم شوي، کیفیت مو ختم شوی، حیا او غرب تقریبا ضرر سره مخامخ شوی، استقلال مو سوال د لاندې راغلی، هر قسمه تکلیف مو لیدلی. لہذا بل چاته کتل نه دي فکار. وایي صلاح هغه ده چې تا ته په لاس ته راغله. یو سړي سره ښه ټوپک ورسره دی خو هغه په کور کې دی او ضرورت یې پېښ شو د یو لرګي نه استفاده وکړه، دا لرګی ورته دغه ټوپک نښه دی. لہذا چې کوم اسباب په لاس کې دي راځئ چې دا په کار باندې واچو څو آینده د دې نه ښه نوې ټکنالوژۍ ته او ښو اسبابو ته زمینه برابره کړو. الله پاک دې افغانستان اسلامي امارت ته بقا ورکړي. هورونو اسلامي امارت الحمدلله واحد قیادت دی. د اعلی قدر المؤمنین صاحب د رهبرۍ لاندې د محترم رئیس الوزرا صاحب د کابینې د یوې رهبرۍ د لاندې دا خلک روان دي. د دوی نه د ترقۍ امید کېدی شي. هغه انارشزم، هغه ګډوډۍ چې مخکې وې، هغه سمت پرستي چې مخکې وه، هغه الحمدلله د منځه تللې ده. اوس دا انکشاف هم متوازن روان دی. او که تاسو وینئ د اسلامي امارت اکثره لوی پروژې لله الحمد هغه په شمال طرف کې دي. لہذا افغانستان زموږ او ستاسو شریک دی. قوم پرستی، سمت پرستی دا مسایل نشته. باید هر وګړی د افغانستان ځان د افغانستان ترقۍ ته مسؤول وګڼي او د افغانستان په ترقۍ کې حصه واخلي، د افغانستان په آبادۍ کې حصه واخلي. الله پاک دې زموږ او ستاسو دنیا او آخرت ښایسته کړي او الله هم د نور د احتیاج نه وساتي. الله هم د خپل اسباب نصیب کړي چې خپله آبادي په خپل لاسو باندې وکړو.